اول دا ویډیو خو په غور باندې وګورئ او بیا تاسو فیصله وکړئ. ظالم د خبرو په چل نه پوهېږي. زه شاعر یم، زه مفکر یم، زه خلکو ته عقل ښیم. تا ته دا پته شته چې دا انتها پسندي او دا هر څه کم ځای نه راغلي دي؟ دا د ضیاءالحق صاحب راوستي دي، د مولا په سزا یې راوستي دي، دا ما ته نه دي راوستي. دا جهانګیر خان معاشره نه ده خرابه کړې، جهانګیر خان معاشره خرابه کړې ده. جهانګیر خان معاشره نه ده خرابه کړې، ښه بچیه دا ډېرو غټو غټو خلکو خرابه کړې. جهانګیر خان یو وړه غوندې څانګه ده. هغه غریب څه کوي؟ کرکټر ورکړي، هغې وکړي، د لوګې نمرې 10,000 باندې خامخا کرکټر کړي. ته ولې په ویټي خیبر کې ښه کرکټر ورکړه چې هغه وکړي؟ تا اورېده؟ ښه کرکټر ولې ورکړه؟ خو یې کړي دي. اخوا دا کار دی، یا خو زمونږ دلیب کمار دی د پښتو. تا اورېده؟ زمونږ د پښتو دلیب کمار دی. طاهر خان پسې پوهېږي، ته پسې پوهېږي. زما پسې پوسټونه شیر کړي شاوې، او زه اوس درپسې راووتم که نه، زه به د هرې خبرې جواب در کوم. زه تاسو د خبرو چل وښیم. غلمارانو خبرې مې زده کړي دي. دې مخ ته هم ګورئ او خبرو ته هم ګورئ. جهانګیر له به خبرو چل نه ورځي، ما له خبرو چل راځي. ښه د خبرې په خبرو کوو چې څومره تکړه یې مخامخ سکرین ته راځه خبرې به کوو، عوامو مخکې به خبرې کوو. موږ دمان یو، خو ته د کمې ښه سړی. تا کم داسې طارق جمیل شپه ورځ لګولي چې خلکو ته ښه لمونځ اودس ښې، خلکو ته چېرته شپږ کلمې ښې. تا څه ښولي خلکو ته؟ کنځلې ښې، نفرتونه ښې. نفرتونه مخ خوروه، خو د مخکې نه ډېر نفرتونه ملک کې خواره دي. موږ مینه خورو. دا دواړه دا د تصویر یو روخونه دي، دوه روخونه دي. یو په یو طریقه پیسې ګټي، بلې په بل طریقه پیسې ګټي. صرف زما غریب عوام دوکه کوي، صرف زما د ساده پښتانه نه دي دا دوکه کوي. مه دوکه کېږئ پښتنو، مه دوکه کېږئ. یو قسم ستاسو لپاره نشته، یو قسم ستاسو لپاره نشته. نم لیډر شته او نم چې کوم دی خیرخوا شته، هېڅوک هم نشته. د چا سوچونه مه کوئ، د خپلو بچو سوچونه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو خوږو مینوالو مسافرو، السلام علیکم. زمونږ د ورور په دې ویډیو کې دوه درې خبرې کړي، تاسو په غور باندې واورېدې. دی وایي زه شاعر یم او مفکر یم. اول خو چې د تصویر مجو بیا به وایي چې پښتانه دي. شاعر او مفکر ستا په شان شاعران خو هغه شاعران رحمان بابا شاعر چې هغه د شاعرۍ عکاسي کړي. تا څه کړي دي؟ او ته چې وایې چې لکه دا د لوږې مړ شو او 100,000 روپۍ خوري او 10,000 روپۍ په یو ډرامه باندې خوري، نه دي خوري که نه؟ مثال په طور دې ډرامې وباسي څه کوي؟ په 100,000 روپۍ باندې به دې فحاشي خوری، دی به د ماشومانو زوال جوړېږي، دا به تباهي کوي د خلکو، دا به د پښتو نسل تباه کوي. راضي دي د دنیا کارونه دي. په بټخیلې په بازار کې هم دي، زه د بټخیلې یم، د دې بټخیلې اوسېدونکی یم. د بټخیلې په بازار کې په زرونو کارونه دي، او کني زما سره په دکان کې کار کوي. 100,000 روپۍ میاشت په لزو ورکوم. دا څه خبره ده؟ دلته کې د دنیا خلک دی دا د رزق نه مړه شو، خپله مزدوري کوي، غریبي کوي، نه فحاشي خوری نه ګناه خوری. دویمه خبره دې نه علاوه دا ده چې ته ووایې چې دا یو وړه څانګه ده او دا د جنرال ضیاء له دور نه دا راخواره شوي دي. د جنرال ضیاء له دور نه راخواره شوي څه کوئ؟ تاسو یې ام کوئ که هغې یو غلطي کړې د مثال په توره خو لاړو. اوس په څه کوئ؟ دا نسل به له تاسو خوروئ، دا ترتیب به له تاسو ورکوئ. بله خبره دې نه علاوه دا ده، تا به کې یو بله خبره هم وکړله. تا دا خبره وکړله چې یاره دا خو یو وړه څانګه ده. نو وړه څانګه ده څه کوي؟ ونه ترې جوړوئ، لویوئ. دا وړه څانګه چې کټ شي نو په خپله باندې بار څه ټیک شي. چې دو پرېښودو انشاءالله تعالی نو مزید خلک به یې نه کوي، دې د توبو باسي. او بله خبره درېیمه خبره دا ده، ته چې ویډیو کې د زنانو دا خبرې پکې نه، د نارینو په ژبه کې به خبرې کوو، د زنانو خبرې پکې مه راوله. ته د زنانو تپوس کې او بیا خبره کې ما له جواب راکړه. دا ویډیو به انشاءالله له پښتانه به یې شیر کوي، دا به تا ته در رسي د خیره سره. او چې تا ته دا ویډیو در رسي نو ما له په دې ویډیو باندې بیا جواب راکړي. ډېره ډېره مننه.